ایکسپریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ، په موکړی تازه لاندو مهمو خبرونو ته. هند کې سار پخوانی افغان سرتیري وایي اقتصادي ستونزو سره مخ یو. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه باند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمېر یې 180 تنو ته رسیږي، د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې ده. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یو نن ازادي راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت د دوی غم خوري. رحیم الله وایي وطن له ستنېدو هم ویره لري، نه امکانات شته او نه هم افغان نظامیانو ته داسې امن فضا شته چې موږ بیرته افغانستان ته وګرځو. زموږ سر ته خطر دی هلته او موږ نشو کولی چې په دغه نظام کې بیرته وطن ته وګرځو. له دې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل چې طالبانو یوازې په 4 ولایتونو کې د پخواني حکومت 100 پوځیان وژلي او یا ترای تم کړای شوي دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی وایي او ویل چې هیڅ چاته په پخواني نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. او دیبورا لینز وایي افغانانو سره د یونما د مرستو ډاډ ورکړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. دا خبره یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ټویټر لیکلی. د بیان له مخې د یونما مشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لینز دوشنبه ناوخته د افغانستان له مخکني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي دي. هغې له کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره د ملاتړ د دوام لپاره ژمن دي. هغه پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له دیبورا لینز سره د خپل پرونی لیدنې په اړه بیان ورکړی. هغه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر روان بشري او اقتصادي وضعیت په تیره بیا له معلمینو او استادانو سره د مرستو او د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره د اسانتیاوو په رامنځته کولو بحث وکړ. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.